ملا هیبت الله د اختر په مناسبت له امریکا څخه څه وغوښتل؟ خلکو ته یې څه اختر ورکړی دی او ځان به کله ښایي؟ د دې ترڅنګ درته له نړۍ او افغانستان څخه مهم خبرونه هم لرم، نو ویډیو وګورئ. لومړی راځم دې خبر ته چې یو امریکایي سناتور مایک والز په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې امریکا یو ځل بیا افغانستان ته سرتیري استوي. هغه وویل ځکه چې امریکا افغانستان کې وسلې او تجهیزات پریښي او دا ویره شته چې دا وسلې به داعش او القاعده د امریکا پر ضد استعمال کړي. چینایانو ته د بلوڅانو اخطار. وروسته له هغه چې یوې بلوڅې میرمنې په کراچۍ ښار کې پر چینایي کارکوونکو استشهادي برید وکړ، اوس تازه د بلوڅانو د ازادۍ پوځ ویلي دي چې چینایانو ته تر دې لوی بریدونه پر لاره دي. دوی چین ته ویلي دي تر څو چې له استعماري او اشغالي پروژو پلي کولو څخه لاس وانه خلئ، بریدونه به در باندې دوام ولري. جوزجان کې هغه تعویض لیکونکی نیول شوی دی چې له یوې مور او لور څخه $12,000 او 15,000 افغانۍ او د سرو زرو 2 سیټه اخیستي وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندان سراج الدین احمدي وایي چې دغه تعویض لیکونکی محمد کبیر نومیږي او د شبرغان ښار د شینکوټ کلي اوسیدونکی دی چې د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې په یوه عملیاتو کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا دغه تعویض لیکونکي له کلونو راپدې خوا دغه ولایت کې خلک تیر ایستل او ډېرې پیسې به یې ترې اخیستې. نوموړی زیاتوي چې دغه تعویض لیکونکي یوازې له یوې مور او لور څخه $12,000 او 15,000 افغانۍ او د سرو زرو 2 سیټه اخیستي وو. په همدې حال کې د جوزجان ولایت جنایي مدیر محمد رسول وایي چې له یاد تعویض لیکونکي څخه د کوډګرۍ او تعویض لیکلو 2 کتابونه او 50,000 افغانۍ ترلاسه شوي دي. نو پام چې په تعویضګرو باندې باور ونه کړئ. او په پای کې هم دغه مهم خبر د ملا هیبت الله په اړه چې د طالبانو لوی مشر مولوي هیبت الله اخندزاده اختریز پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني او وایي له امریکا سره شوی تړون ته ژمن دي. طالب مشر له توندلارو طالبانو غوښتي دي چې د امر بالمعروف په کار کې د افراط نه کوي او د هغه پر ټکو له خلکو سره دی له حکمته کار واخلي. هغه که څه هم د تړلو ښوونځیو د پرانیستي کومه ژمنه او یادونه نه ده کړې، خو وايي امارت یې د دیني او عصري تعلیم پلوی دی. بشري حقونو ته ژمنتیا او بهر کې له سوداګرو د پانګونې د غوښتنې ترڅنګ یې ویلي دي چې د بیان پر ازادۍ باور لري او له هېواده وتلي افغانان د بیرته کاله ته ستانه شي. له نصیحت ډوله د اختریز پیغام داسې څرګندېږي چې نوموړی پر رسنیو له بندیزونو له خلکو سره د ځینو ټوپکوالو له ناسم چلن او افراطیته یې څه اورېدلي، خو دا چې د تړلو ښوونځیو یادونه یې نه ده کړې د اندېښنې وړ پوښتنه ده. تاسو د دغه اختریز پیغام په اړه څه نظر لرئ، څنګه ارزوئ؟ او دا چې په اختر کې به لویه جرګه هم رامنځته کیږي او په دغه لویه جرګه کې ویل کیږي چې ملا هیبت الله به ځان هم ښکاره کوي، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له همدې چینل څخه یې وګورئ. تر بیا او بلې ویډیو